بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ښه خبره ده کنه چې د یو سافټویر د مونږ ته خامخا د هغې انټرفیس یا د هغې وینډو نه ده چې په هغې باندې مونږ ځان پوهوو. صحیح ده چې په دې مونږ نه یو پوه نو مونږ به اکسس نشو کولی. یو کمانډ ته پتلو کې زه دا ته یم چې یاره زموږ سره یو سویپ ماډیفایر دی. سویپ ماډیفایر چې ته په د بیډینګ پټۍ دپاره به ته یوز کړي یا به یې د کرنایز د پروجیکشن ډیزاین دپاره به یوز کړي. ته به سوی چې خدای پاکه دا داسې سویپ موډیفایر په کوم ځای کې دی لکه چې تا دغه سټډي کړی که نه انټرفیس نو تا ته پته وي چې زه څه ویم نو ستا په ذهن کې به الډ جوړېږي چې ښه دی هغه ماډیفایر دا موډیفای ده او په دې کې بیا موډیفایر یو لیست دی دی هغه ځای کې یادې نو یو کمانډ ته په زر رسېدو دپاره مونږ وایو چې مونږ دا انټرفیس چې دی نو په دې باندې ځان پوهوو. صحیح ده ښه په انټرفیس کې ټول نه مخکې زموږ سره اولنی بټن چې راځي دا راځي دا اپلیکیشن بټن ده کوم چې به په دې نورو پروګرامونو کې د فایل مینو کار ورکوي. صحیح ده هغه ټول به په اپلیکیشن بټن کې کېږي. مینو بار دې لږ چینج کړي دي که صحیح ده. بیا پسې ورپسې دی کویک ایکسس ټول بار دی کویک ایکسس ټول بار. اول خو که مونږ معنی ته وګورو چې مونږ چې او ټیک ده مطلب د دې ځای کې نه کویک ایکسس کېږي یو کمانډ ته پورې د کمانډ نه نو یو کمانډ د کویک ایکسس نو دلته کې هغه کمانډونه پراته دي کوم چې زیات ډېر استعمالېږي. نو که چېرته زموږ سره دلته کې به د باقي 3D Max کې هم داسې یو کمانډ ډېر زیات یوز کېدو که نه یا به موږ د کویک ایکسس ټول بار ته وایو خو نه راځي پکې دغه مسله. صحیح ده نو دلته کې زموږ سره کوم چې یوز کېږي دا مخکې نه راوړي دي دا مونږ کسټمایز کولی شو مطلب نو ته پوهې ښه په کسټمایز باندې ټیک ده ښه نصیب دا سمپل دغه سټډي کو ښه نور خو تا ته دا معلومات دي چې دلته کې لیکلی شوی دی اټوډیسک 3D Max 2015 اټوډیسک کمپني ده چې چا چې دا سافټویر راخ کړی دی او 3D Max چې دی د سافټویر نوم دی او 2015 ورژن دی. ان ټایټل مطلب دا چې دا فایل تر اوسه پورې بس ټایټل باندې سیو شوی نه دی نو دی ان ټایټل دی. ها دلته کې چې مونږ راشو دا انفو بار دی مخکې مونږ F1 کی پریس کړه او جو که نه اوس هم کېږي پې هیلپ ته بتلو خو هغه مونږ دلته کې د مخې سره ښه او مخکیني سافټویر کې به دا که نه چې هیلپ ول هغو جوړ کړی اوس چې د F1 بټن وایي نو هیلپ ځي انلاین ځي ښه ټیک ته دغه خبره پکې دا پکې نوي شوي ده او دا خو جو مینیمایز او ریسټور ټو ډاون ریسټور ټو اپ یا پخوانۍ خبره میکسیمایز او مینیمایز. صحیح ده که دا مینو بار دی مونږ به پوهېږو په بعضې نیم څیزونو خو مونږ به یې دوباره وایو ها که نه ته راته داسې هم ویلی شي یاره چې دا مینو بار په پینټ کې وي زه به تا ته یم چې دروغ دي وي په پینټ کې خو ټیب وي ټیبس دي پکې اوس ښه هغه زمانه ختمه شوې ده او دا زموږ سره څه دی مین ټول بار دی مین ټول بار. صحیح ده د دې ټول بار نه بغیر مونږ دلته کې د پاپولیشن او دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره یو ریبن دی چې د دې نه موږ څه کولی شو پاپولیشن سیټینګ کولی شو. نو پکې هم سیټینګ وکړي پاپولیشن دا خلک ګرځي را ګرځي دا د دې نظام برابرولی شي. دلته لیکلی دی فارسټ پیکو دا یو پلګین دی ما ورته انسټال کړی دی چې په دې کې دننه څه دي دا زه دلته کې کلیک کوم که چې د کولاو شو اولو اکثر دا سافټویر زیاتتر پلګین دی هغه تھرډ پارټي ده نو 3D Max دا خواهش نه دی چې دی پکې کار وکړي پوه شوې دی وایي چې سرور 127 دا چې دی دې کې مسله ده دی مونږ ته نه کولاویږي ښه دی به دوباره دا یو تھرډ پارټي ده لیکن دی مونږ د ونې بوټو او د ګلونو ملونو دپاره انسټال کړی ده دا مونږ دوباره خیر انسټال اوس دلته کې چې کوم مینو مونږ ته ښکاري دا ویرې ټول بار دی دا کوم ټول بار چې مونږ ته ښکاري دا ویرې ټول بار دا هم تھرډ پارټي دی ویرې که نه لومین چې دی که نه نو هغه د اټوډیسک د کمپنۍ دی نو هغو دې له هغه څیز راخ کړی دی. صحیح ده نو ویرې دی دلته پکې کار کېږي ټیک ده. بله خبره دا زموږ سره ویو پورټس دي 4 ویو پورټس د هغې خپل نومونه یو سره لیکلي هم دي چې دلته کې ټاپ دی دا څه دی فرنټ دی دا لیفټ دی دا پرسپیکټیو ویو ده دا په دې منځ کې چې موږ ته ښکاري دا ګریډز دی او دا کم پلس نشان چې ښکاري په بلیک کلر کې دا زموږ اریجن پوینټ دی لکه څنګه چې په UCS مونږ وایو په اټوکیټ کې زموږ اریجن پوینټ چې دی دا هغه ځای کې نه سټارټېږي د دې اریجن پوینټ دا دی
صحیح ده دا ورلد کوارډینیټ سیستم دی دبلیو سی اس دی ورلد کوارډینیټ سیستم دی باندې مو ویوز کته شو پرسپیکټیو ویوز پی کته شو ټاپ او فرنٹ دایم کته شو پرسپیکټیو هم کته شو مطلب ایسومیټریک کنه دا ویوز چې دمغه په دې باندې کته شو نو دې موږ سو ویو پورټس دې چینج کېدو په باره کې خبره کوو ها دا څه دی کمانډ پینل دی کمانډ پینل نو د دې نوم نه پته لګی چې زموږ ټول کار په دې ځای کې صحیح ده کپ اډوکیټ کې د کتل لاندې باغې ته یو ټیکسټ وینډو یا کمانډ لاین صحیح لکه زمونږ د اخی سره کار دی نو دلته زمونږ سره د دې سره کار دی دا څه دی نو خو د ټایم یو ټریک دی که نه نو دا د انیمیشن دپاره به یوز کېږي ښه دا انیمیشن دپاره به یوز کېږي دا دای بټنې دي صحیح ده ګریډز زمونږ له راکړی دی څومره دی مطلب دا چې دا 10 انچ دی 10 by 10 انچ مطلب دا موږ چینج کولی شو ښه او دا کرسر چې موږ کوم ځای ته وړو که نه دې دلته کې خو د موږ راکړی چې ایکس واي زیډ دی خو اریجن هغه دی ښه دا نه دی ګورئ اټوکیټ هغه د دې ځای نه دا خو یو ایکان ورکړی زموږ د پیژنګلو دپاره نو دا کرسر دی چې زه چېرته وړم که نه نو ما د لوکیشن په ایکس واي زیډ کې ښیي صحیح ده ښه دا سکرپټ بار دی ښه دا به ډېر عجیبه څیز دی په 3D Max کې اکثر خلکو ډېر شی میټیریل یوز کړي په اټوکیټ کې یا لیرز یوز کړي که نه د میټیریل نه لیر که نه نو هغه چې بیا ته دلته کې راوړي جو هغه ټول په یو کلر کې ښکاري نو داسې یو سکرپټ د دې لپاره موږ پروګرامینګ یې ولا کړی دی هغه موږ کاپي کړو دلته کې پیسټ کړو جو هغه هر یو کمپوننټ له جدا کلر ورکړي ښه دا پکې داسې یو ځای دی ټیک ده دا خو جو سټیټس بار دی موږ ته وایي کلیک اور کلیک اینڈ ډریګ دا شی سلیکټ دی دونه آبجیکټ سلیکټ دی دونه دي صحیح ده ټیک شو دا زموږ سره سټیټس بار دی دا زموږ د انیمیشن دپاره به دا ځای یوز کېږي صحیح ده که نه انیمیشن یې دا نه دی د دې ځای نه د دې ځای پورې دا انیمیشن کمانډز دي یا ټولز دي صحیح ده او دا ویو پورټ ټولز دي ویو پورټ د دې سره ریلیټ دی بس فار ایگزامپل مونږ یو دغه راخ کړی دی که نه دا یو بکس راخ کړی دی سلینډر یو راخ کړی دی پیرامید یو راخ کړی دی صحیح ده زه اوس وایم چې ښه دا مونږ د دې ځای نه ټوګل کولی لکه دا دې ټوګل دی د میکسیمایز ویو پورټ که نه د دې ځای نه میکسیمایز کېږي د دې ځای نه ورکوټی کېږي ټوګل دی ریسټور ټو اپ ډاون والا خبره ده نو دلته کې په الټ ډبلیو باندې هم کېږي دا یې شارټ کټ دی نو موږ دا دلته پیدا ده زه یم یاره د دې ټاپ ویو ګورم نو زه به دا داسې کوم دلته به کلیک وکړم دا به غټ کړم زه یم نه فرنټ یې به نه داسې به نه کوم صحیح ده که نه بس به یو ویو پورټ کې به ودرېږم زه ورته وایم چې ما له ټاپ جو ټي به پریس کوم زه ما له فرنٹ جو ایف په پریس کوم زه ما له لیفټ جو لیفټ به راګئ زه ما باټم جو باټم به راګئ زه پرسپیکټیو پی به راګئ نو پرسپیکټیو سره بیا زه کنټرول او د ماوس د سکرال بټن نه دی دا به سره پریس کوم او د دې دا موومنټ به کوم اربیټ موومنټ دی ښه صحیح ده دا الټ او ماوس سکرال صحیح ده دا اوس باټم دی نه صحیح شو فار ایگزامپل دا زمونږ دونه لرې تېرې دي دا ابجیکټ چې موږ د ښکاري نو او زمونږ دا خواهش دی چې دا اوس موږ به دې باندې رانږدې کوو یا به رانږدې کېږي یا نو موږ به دا سلیکټ کړو او زیډ به پریس کړو زوم به شي ښه زوم آل به شي دوه شارټ کټې شوي به نه شوي تېر شوي ټاپ او لیفټ زه یم چېره دا خو به زما نه هېرېږي مړه او سرجي ما ته وکړو دا خو به زما نه هېرېږي نو زه ورته وایم چې نه به هېرېږي دی نه ته به دې پرسپیکټیو کلیک وکړه زمونږ ټولې خبرې دې موجود دي صحیح ده اوس په دنه د سره نه هېرېږي بله اهم ترینه خبره اپشن کمانډ ته به اپلیکیشن بټن کې اپشن ته او دلته به فایل ته راشي انکریمنٹ آن سیو دا به خامخا لګئ ستا یو فایل دی هغه تا سیو کو او بجلی بې لاړه ته چې واپس راځي هغه فایل به کرپټي نو دې وله انکریمنٹ یو اپشن نه ایستی دی چې ته کله اس کنټرول اس کې نو ستا نوم دی ستا څنګه تا په شوکت نوم باندې هغه سیو کړی دی نو چې ته یو پیره کنټرول اس وایي دا به شي شوکت 1 بیا ته کار کوې کنټرول اس کې شوکت 2 نو که دا 2 فایل کرپټ شي نو هغه 1 به پرېږدي نو داسې دا د 1000 نه په بره باندې روان دي خو بیا تعالی څه پکار دي چې ته بیا هغه فولډر ته ځې ځکه چې هغه خو ډېر ځای نه سي نو اخرني دوه پرېږدي او باقي به ډیلیټ کړې
انکریمنٹ ته خامخا نه هغه صحیح شو مونږ د دلته کې ویلي چې یو منټ بعد به انټر وللې انټرول به څو منټه بعد لري ولی سعودي عرب نه دی صحیح او دغه لپاره مطلب چې دا ټو بیک اپ فایل بیک اپ د دینو باسه یو منټ بعد که زمونږ چې د فایل کرپشن چې ځان بیا دا به کې اهم څه دی پوه شئ کنه ها ټول نه بل غټه مسلې به دي چې ځکه ویل پکار دي کنه چې دا مسلې اکثر خلک تی ډیمکس انسټال کی هر څه برابر یو یاره دا ویو پورټس نه دا تک توري دا د ډرایور مسلې یا د ایکسپریس کارت مسلې یا دې ته انسټال شوی خو دې 3 ډی مکس ته پته نه ته به چوز ډرایور لراځي ښا په چوز ډرایور کې به ته کم یو را دي اکثر دې چلو شي د جی سی اوپن جی ال لاغستې صحیح ده نو ته به سره لې بده کې بیا د اوس په دې کې کار کوي نه کچه ته په دې کې وو تورون ته بیا لا جی سی اوپن جی ال برابر دا خبره ده نه چې تیر نشي دا به سټوډنټان ته موبایل غواړي مسلې مو تراغوي دي استعمال ډیر زیات ته زموږ سره کنه دا مسلې راغلي دا خبره به ټیکی کچه ته دا ځکه تک تورو نو موږ ته دې پته ولګي چې لکه دا د ډرایور مسله ده صحیح ده ها نور په دې کې صدقه نشته صحیح ده کنه ټیک شو دا به اوګه مطلب دا چې په بس دا پریفرنس سیټینګ وو خو دا موږ د اپشن نه راغسته وو که کسٹمائز ترا شم دلته کې څه لیکل پریفرنس نو ما به خیال چې مقصد کولاو شو نو په دې دوه طرفونو ته موږ اکسس کولای شو صحیح نه خبره زموږ یاد دی بل غټه خبره ده د دې نه بعد بس کومه کسٹمائز ته راځم او څنګه چې موږ باندې یو ان انټر کوو په اټوکیټ کې دلته به موږ یونټ سیټ اپ په کلیک په مدد سره راغلو کسٹمائز کې یونټ سیټ اپ دوه سیستمونه دي ها یو میټریک سیستم دی یو امپیریل سیستم دی موږ دا امپیریل سیستم دی او میټریک چې دی نو هغه میټرو کې لوګ بده نو موږ به یو سټانډرډ کې دا راځو فیټ وذ فرکشنل انچز دا ټیک دی صحیح ده دا انټرنیشنل دا بای ډیفالت دلته ټیک دی او که زما چې نه مانه سي پټونه پکار دي ډیسیمل فیټ وایي مطلب د دې ډایمنشن زه ګورم دا بس په پټونه کې مطلب په پوینټ کې به راځي ډیسیمل فیټ دی کنه دسی بنې چې 3 فوټ 6 انچ او 2 فوټ دا څه بنې سي دا د زمو سره د اټوکیټ څه شي انټروډکشن وکړي د دې نه په خو به بیا کار شروع کیږي صحیح په دې کې لیکل نشته نو زمونږ کلاس ډېر لګ دی او بل خبره ده چې کما ته ویل چې راځو مونږ لاړ شو زوس ډېر په تیزه کې رااله مکنه ځکه چې د سافټویر انجینیر هم نو مونږ تا د پته لګي یو ځکه د زر بدلو وانه نو مونږ ته ځکه کنه زبړې په خلار لګي او ما چې د استاد ذهن ته خبره صحیح طریقه سره درګل نو صحیح ده نو ماشاءالله سم مسله بنې ښه نو دا خبر یاد ساته چې دا کله دا لاسو ته واوړي کنه مطلب لیکل وشي نو دا به ذهن کې مضبوط شي نو د دې نه به زموږ د ویډیو نه به لیکل وکړي دا نن کلاس دونه پوره